سعادتي نیک مرغی ده په قرآن کې په قرآن کې د کون درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ده په دې هیله چې پوره ګټه ځنې واخلو. نیک مرغی ده په قرآن کې په قرآن کې. سورة بقرة او 40 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پرون د آدم علیه السلام د تخلیق څخه وروسته الله رب العزت دا فیصله کړې وه چې باید ملایکې ټولې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. د سجدې امر الله رب العالمین ورته کوي، خو په دغه سجده کولو کې یو څوک چې ابلیس یا شیطان یې نوم دی د دغه عبادت څخه انکار کوي او دا وایي چې زما تخلیق د اور څخه دی، د آدم تخلیق یا پیدایش د خاورې څخه دی. نن هم پر دې موضوع باندې یو څه خبره کول غواړم، خو دا خبره زه همیشه کوم چې قرآن کریم موږ او تاسو وایو د دې څخه باید څه زده کړو. قرآن د دې لپاره نه و چې انسانان په تیزه باندې پر تیر سي او ویل ولې تلاوت یې په کراره باندې څه باید زده کړو. نو زه نن پر دې خبره باندې یو څه خبره کول نور غواړم تاسو متوجه سئ چې ابلیس یا شیطان چې د آدم علیه السلام د سجدې څخه انکار وکړي، وجه او علت و سبب یې دا بیاناوه چې زما تخلیق د اور څخه دی، د آدم پیدایش د خاورې څخه دی. د خاورې او د اور مقابله چې راسي تاسو په سترګو لیدلی دی، دا حال چې اور غالب وي پر خاوره باندې. ځکه نو هغه خټه چې خشته کړې ده خشتمال او بیا خشتې ځینې جوړې کړي دي چې کله د اومې خشتې بټۍ یا اور توره چې څو ساعته وروسته دغه اومه خاوره په پخه خاوره باندې اوري او داسې کېږي لکه کاڼي. نو په اور کې طاقت زیات سته. خو پرون هم دا خبره وسوه چې رب العالمین چې کله انسان ته امر وکړي، بالخصوص په خپلو مخلوقاتو کې هر چاته چې امر وکړي، هر څومره چې طاقتور وي هغه باید سجده وکړي او یا بل حکم پر ځای کړي. نن چې زه خبره کول غواړم هغه چې پرون یو څه سوې ده، هغه خبره دا ده د سجدې تکراروم یې بیا. دا زما ورونو د عقیدې مسله ده او دا د ایمان مسله ده او دا هغه مسله ده چې د انسان په ټولو اعمالو کې تر ټولو سنګینه او درنه مسله ده. هغه د الله رب العزت و ذات ته سجده کول دي. تاسو وینئ چې هر انسان د سهار څخه شروع تر ماخستنه پورې د الله رب العزت د رضا لپاره 15 وخته په 90 رکعاتو کې دوې سجدې د دې لپاره لګوي چې زما رب زما څخه راضي سي. دغسې به ویاوه زما رب زما څخه په دغه سجده کې راضي سي او زه چې تندی او پزه پر د مځکه لګوم د دغه مقصد لپاره چې الله ما ته امر کړی دی چې تاسو زما لپاره سر کښته کوئ، د اغیارو د مخلوقاتو د انسانیت د بشریت لپاره مه کښته کوئ. موږ چې د سهار څخه تر ماخستن ناوخته پورې پابند یو د عبادت، هم د دغه مقصد لپاره که مو په رکوع کې سر کښته نیولی دی او یا په سجده کې سر زړوو، دغه مقصد دی چې الله رب العزت موږ څخه راضي سي. دا چې انسانان د الله رضا د نورو انسانانو په سجده کولو کې تلاشوي، دا د دوی بې عقلتوب دی. دا چې انسانان د الله رضا و ستوري ته په سجده کولو کې طلبوي تلاشوي، دا د دوی بې عقلتوب دی. دا چې انسانان د الله رضا چې زما څخه الله راضي سي خو غوایي یا بل حیوان ته دې سجده وکړي، دا د دوی بې عقلي و حماقت و جهالت دی. دا چې انسانان بوتانو ته سجدې لګوي او په دې امید او تمه ناست دي چې رب العالمین به زما څخه راضي سي، دا د دوی جهالت و حماقت دی. الله که راضي کېږي صرف او صرف په دې طریقه زما ورون راضي کېږي
چې سجده په هر صورت کې کاغه د تعظیم وي، کاغه د احترام وي، کاغه د عبادت وي، کاغه د لوی وي، هر رقم سجده هغه یوازې او یوازې الله رب العزت ته وسی. ځکه نو په چوغه چاته ورتلل، شاته ځینې راتګ او پر څلور ورتګ او بیا پر څلور شاته ځین راتلل، سر چټول، دا ټول هغه کارونه دي چې نه قرآن د دې اجازه ورکوي، نه احادیث مبارکه او نه زموږ او ستاسو حنفي مذهب، بلکې د احنافو د مذهب څخه ما سوا یو مذهب کې هم د دغو طریقو د جواز خبره نشته. نو د عبادت سجده په هیڅ صورت کې مفسرین وایي چې نور انسانان او مخلوقات ته روانه ده. بعد اس الله سجده چې د تعظیم او د احترام ده، یا د سلام ده، د سلامي سجده ده. او خلق دا دلائل وایي چې یوسف علیه السلام پر تخت باندې ناست و، مور او پلار او ورونه ورځي، بیا دته سجده لګوي. خدا د تعظیم سجده راله، احترام سجده راله. که ژوند و دا به انشاءالله په سورت یوسف کې پرپره تشریح کوو، اوس یې گنجایش نشته. بل خبر از ماورونو دا کوم چې ابلیس چې د دې سجدې کولو څخه انکار وکړي، په دې کې مقصد څه و؟ ولې؟ د دې لپاره چې خپلو پیروان ته شیطان دا درس ورکړي او په دې خبره باندې دوی ونازوي چې ما چې د خپل رب څخه سرکشي وکړل، ستاسو لپاره هم دغه اقدام کول اسانه کار دی. دا یو څه درنه خبره ده. د معصیت یا د ګناه د ایښودلو بنسټ یا بنیاد چې ایښی دی، اول ابلیس یا شیطان ایښی دی. اوس کم انسانان چې هر ګناه کوي، هر معصیت کوي، هر ګناه کوي، پټه یا ښکاره یې کوي، د مخلوق و مخ ته یې کوي، یا په خونه یا په بازار یا بل ځای کې پټه کوي، دا هغه څوک دی چې د شیطان سره د ګناه د بنسټ په ایښودلو کې کومک کوي یا یې کړی دی. یو څه پام وکړئ دا خبرې ته. اول په تاریخ کې هغه انسان چې د ګناه و، د معصیت و، د خرابۍ و، د تاوان بنیاد یې ایښی دی، هغه شیطان دی. هر هغه څوک چې د ګناه بنیاد ایږدي، د ګناه بنسټ ایږدي او په ګناه کې نور انسانان په دې بنیاد کې را شریکان کوي، دا په حقیقت کې د شیطان د طریقې سره مرستندوی یا مددګار دی. اوس تاسو فکر وکړئ، کم انسان چې د هرې ګناه بنسټ کښېښوی، په شکل او صورت چې کښېښوی، په علاقه او ځای کې چې کښېښودی، هر څوک چې دې ګناه ته راوبلل او را دعوت یې کړل، په دې ټولو کې د دغه انسان لویه حصه ده د ګناه او د سزا. خو په مجموع او په ټوله کې د دې ټولو انسانانو کومک شیطان ته ورسېدی. ځکه چې د رب العالمین نافرمانی په اول سر کې شیطان وکړل، د قیامت ورځې پورې چې کم انسان د الله رب العزت نافرمانی کوي، هغه به د شیطان سره په دغه کار کې کومک کوي. نو هر انسان دې فکر وکړي، که څوک د مسجد بنیاد ایږدي، هغه یقیني د الله رب العزت سره به د دین په کارو کې د انسانانو سره مرسته وکړه، د الله احسان سو. خو کوم انسان چې بیا د سینما او یا د ګناه او یا د ګناه د بل ځای یا د مرکز بنیاد ایږدي او هلته بیا تعمیرات کوي، هلته بیا نور آبادی کوي، هلته انسانان په کاډو باندې را دعوتوي، هلته انسانان ته بلنلیک یا پیغام او میسیج او رساله لیږي چې راسئ زما پر ګناه باندې میلمانه یاست. دا انسانان په حقیقت کې هغه انسانان دي چې د ابلیس یا شیطان سره کومک وکړي او د دوی په لیست کې الله رب العزت دغه انسانان راپورته کوي. معمولی خبر از ماورونو دا مه بولئ چې یو څوک د یو اسلامي مرکز جوړوي، د اسلامي خبرې بنیاد دی ایږدي، د اسلامي یا د خیر د کار بنیاد دی ایږدي او د دینی و عقیدوي و د ایمانی کار بنیاد دی ایږدي. دا معمولی شی مه بولئ. مسجد قباء چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنیاد ایږدي، هلته 2 رکعات لمونځ کوي، د قیامت ورځې پورې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح ته ثواب روان دی. مسجد نبوي بنیاد چې ایښودل کیږي، د قیامت ورځې پورې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح ته ثواب روان دی. او د مکې معظمې تعمیر چې ابراهیم او اسماعیل په ګډه پلار او زوی علیهم السلام راپورته کوي، د قیامت ورځې پورې د هر فرد چې څومره د ثواب کار هلته کوي، د دې ټولو د ثوابو مجموعه دوی دواړو ته رسیږي. او د دین په لاره کې که چیرې ښځې قربانۍ برداشت کړي او زحمتونه وګالي، د دې ټولو زحمتو او تکلیفو د ګاللو ثوابونه به حجرې رضی الله عنها ته رسیږي، د اسماعیل علیه السلام مور ته. د صفا او مروه هلته د اولادو د تربیت په خاطر باندې، د دین اسلام د تکلیفو د ګاللو په خاطر باندې د یوې غونډۍ څخه تر بلې غونډۍ باندې منډې وهي او ځغلي په ځغاسته باندې، د دې ټولو تکلیفو د ګاللو ثوابونه ودې ته رسیږي. او کومې ښځې چې په مسایلو پوه کیږي
او دین په باره کې یو څه معلومات حاصلوي، دینداري ته تشویق کېږي، د دې ټولو ثوابونه د حضرت عایشې رضی الله عنها په کاته کې جمع کېږي. او کم انسانان چې پر خپلو سینو باندې زخمونه خوري او خپل عزتونه قربانوي او پر دوی باندې ظلمونه کېږي، د دې ټولو ثوابونه د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه وروح ته رسیږي. هغه څوک چې د مکې مکرمې د مشرکینو ټوله تکلیفونه یې وزغمل او ویې ګالل. نو خبره زما ورونو دا ده چې ابلیس هغه څوک چې د ګناه بنیاد یې کښېښودی، لہذا هر انسان دې لږ د عقل څخه کار واخلي، د فکر څخه چې زه کار څه کوم، څوک ورته رابولم. د سطحي او سربیرن ژوند یا د زندګۍ د تیرېدلو طریقه موږ ته قرآن نه راښیي، بلکې د آدم علیه السلام په سجده کولو کې چې ملایکې باید دته سجده وکړي، ابلیس انکار کوي. مفسرین وایي یو عبرت دا پکښې پروت دی چې انسانانو ته دا درس قرآن ورکوي چې تاسو د ګناه بنیاد مه ایږدئ. د تکبر، د انکار بنیاد، د معصیت بنیاد و بنسټ اول شیطان کښېښودی. اوس نو تاسو خپلونو فکر وکړئ. لہذا په کوڅه و محل کې د خپل همسایه سره، په بازار کې د خپلو هغو انسانانو سره چې دکانداران دي، ستا بزنس و تجارت سره روان دی، ستا ناسته او ولاړه ده، ستا بانډار و مجلس ورسره شروع دی، په ښه خبرو باندې دوی نازوي، بدې خبرې درته کېږي. په دې ټولو صورتو کې باید ته د معصیت او د ګناه بنیاد کښېنږدې. اوس نو تاسو د دې ځای څخه شروع وکړئ، بېرته راوڅرخېږئ تر دې ځای پورې کومو انسانانو د ګناه بنیادونه ایښي دي. هغه انسانان هم څه فکر وکړي چې د دوی د دکان هره لوټه او هره ډبره او هره خښته به پر دوی شاهدي ادا کوي چې په دې ځای کې دغه ګناه کېدله، او دغه انسان د دغې ګناه بنیاد کښېښودی. او تاسو هم الله رب العزت وینئ او د ملایکو شاهدون د قیامت په ورځ پر تاسو سته، او د ټولو مخلوقاتو پر تاسو شاهدي سته چې د قیامت په ورځ پر تاسو انسانان شاهدي ادا کوي چې دغو انسانانو د داسې یو عمل بنیاد کښېښودی چې د نورو انسانانو لپاره دعوت دی. او تاسو په دې نیت راسئ چې دلته پر دا ځای باندې هر څوک تېرېږي، ستاسو سواري او ستاسو موټر سایکلانو بسکلانو ته وګوري، هغه یو درس واخلي چې دلته یو اسلامي تربیه شروع ده. دا یو بنیاد دی زما ورونو. ځکه نو زموږ په اسلافو کې ډېر انسانان داسې تېر سوي دي، مرکز بنیاد یې ایښی دی د یو ځای، د یو دیني مرکز و بنیاد یې ایښی دی. دوی الله رب العزت وفات کړي دي، مګر د هغه ځای څخه الله رب العزت په زرهاو انسانان فارغ نړۍ ته واستوله. په نږدې 200 کې 200 کلو کې دا یو نمونه ده چې موږ ته الله رب العزت راوښودله. هغه علما چې بنیاد یې کښېښودی، اوس یې موږ لمسیان پېژنو، خو هغه مو په رنګ لیدلی نه دي. کتابونه یې مطالعه کوو، مګر د ژبې حرکت مو لیدلی نه دی. د دوی اعمال زموږ په مخ کې دي، مګر په مشاهده مو نه دي لیدلي. هغو انسانانو بنیادونه کښېښودل، نن تر ما او تا را رسېدلي دي. نو تاسو ځوانان د سبا وخت سرمایه یاست. هر یو سړی دا فکر وکړي او دا پلان او دا عزم د ځان سره ولرئ چې زه به نن د دغه درس څخه چې د آدم علیه السلام د تخلیق مسله ده او د ملایکو د سجدې کولو مسله ده، د ابلیس یا د شیطان د انکار مسله ده، د دې څخه به دا شی زه اخلم او دا به زده کوم چې زه به د یو دیني او اسلامي مرکز بنیاد ایږدم. دا وعده خو به مو وي انشاءالله. او ټوله په ټینګه باندې وعده وکړئ. نور وعده وکړئ الله وس و طاقت درکړي خو ښه دی، که الله وس نه و درکړي خو ستا مسؤلیت نسته. او دا وعده وکړي چې هر څومره بېدینه او بې اسلامه او د شریعت څخه لرې مرکزونه دي، هغه به زه ټوله ختموم. د هغو د ورانېدلو او د هغو د نړېدلو او د هغو د لرې کولو زه به کوشش کوم، او د اسلامي مراکزو د جوړولو هڅې به کومه. دا زموږ او ستاسو کار دی. د آدم علیه السلام د واقعې څخه د پرون د عبرتو څخه ماس یوه مفسرین یو دا عبرت راباسي چې د انسانیت او د بشریت په نړۍ کې د مځکې پر مخ باندې اساسي او بنیادی کار دا دی اسلامي مراکز فعاله کول، د بېدینۍ مراکز ورانول. دا د انسانانو کار دی. اوس صحابه کرامو تاریخ تاسو در مطالعه کوي او تاسو وورئ. خالد بن ولید رضی الله عنه ژوند مطالعه کوي او د سره ملګري صحابه کرامو ژوند مطالعه کوي. د سعد بن ابي وقاص ژوند مطالعه کوي، همداسې زبیر بن عوام رضی الله عنهم. د دې ټولو صحابه کرامو ژوند او زندگی تاسو مطالعه کوي. هر انسان بل ځای ته ځي، ولایت کوي، ولسوالي کوي او داسې نورې وظیفې ترسره کوي. مقصد یې دا دی چې بل دلته باید اسلامي مرکز فعاله شي. ځکه نو موږ په نړۍ کې هغه زمانه کې د عثماني خلافت دی، په زرهاو مساجد داسې لرو چې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې اسلامي بنیادونه دي ایښودل شوي.
اوس نو په نړۍ کې ځینې مساجد داسې دي، ترکیه کې او یا داسې نورې نړۍ کې تاریخ کتابو کې ستا نومونه هم ستا چې په دغو مساجدو کې عیسایانو کلیساوي فعاله کړلې او د مسجد پر دروازه چې پخوا به د مسجد نوم لیکلی و اوس د هغه پر ځای باندې د کلیسا نوم لیکل سوی دی. هغو انسانانو خو اسلامي بنیادونه فعاله کړله، دا چې اوسنیو مسلمانانو د دغه اسلامي مراکزو په تعمیرولو کې ضعف او کمزوري ښکاره کړله، دا د دوی کمزوري ده. دغو انسانانو ارواحو ته اوس هم ثوابونه روان. نو لہذا اوسنی حالاتو و شرایطو کې زما ورونو ضرورت ته دی چې موږ او تاسو باید داسې یو ځای فعاله کړو، داسې یو شی وکړو، داسې یو کار زما او ستا د لاسه وسي، داسې یو خبره زما او ستا د ژبې او د خولې څخه راووځي چې په هغه کې د اسلامي خبرې، د اسلامي کار او د اسلامي ځای اساس و بنیاد پروت وي. انشاءالله دا خو به کوو. او دا نیت مه کوئ چې په ښار کې به نو بیا ماته خلک ووایي لنکۍ نو څومره ښه سخي دی، دا یې وکړل دا یې وکړل. یا داسې کار وکئ چې تاسو دې څوک پیژني نه، داسې کار وکئ. ستاسو لاسون دې څوک درمچوي نه، ستاسو پښو ته دې حملې څوک نه دروي، ستاسو مخ ته دې څوک خبرې نه کوي. داسې کار مه کوئ چې زما دې نوم مې، زما دې عزت وي، یا زما دې هېڅوک نه پیژني، خو دا مرکز دې فعاله سي، دا خبره دې راژوندی سي، دا کار ته دې ترقي و پرمختګ ورکول سي، خو زما نوم دې څوک نه اخلي. اوس هم الحمدلله زموږ او ستاسو په دا کشني ښار کې په زرهاو انسانان داسې سته چې هغه د دغې سلسلې سره تړاو لري. خو امید مو الله رب العزت ته دا دی چې هغه انسانان چې په ځواني و انډیوالي و میله کې په زرهاو لکهاو پیسې مصرفوي، هلته د دې احساس ورسره نه وي چې زما په اقتصاد کې کمزوري رالل. امید مو د الله د دربار څخه دا دی چې دا انسانان هم دې لیول ته راواوړي او دې لین ته راواوړي. په اسلامي مراکزو کې د خپلو پیسو ته حساب ونه کړي، او دا د الله احسان دی چې د کومو انسانانو پیسې په اسلامي مراکزو اسلامي ځایو کارو کې مصرفوي، الله دا ورته فرمایي که دا سړی پوهېږي او که نه پوهېږي چې ستا دنیا زما خوښه ده، زه دلته در مصرفوم. د کومو انسانانو چې مال او ثروت په داسې ځایو کارو خبرو کې استعمال نه سو، د الله له طرفه څخه دا اعلام دی چې ستا دنیا زما خوښه نه ده، ځکه نو نه مصرفېږي. تاسو پوهېږئ په دې خبره باندې. د کومو انسانانو پیسې چې په دې ځایو کې ولګېدلې، مال یې ولګېدی، وخت یې ولګېدی، ځواني یې ولګېدل، سپین ږیرتوب یې ولګېدی، مشوره یې ولګېدل، د الله د دغه انسان د ټولو اعمالو سره د ټولو کارو سره محبت دی. د کومو انسانانو چې دلته پیسې نه لګېږي هغه دې غم وکړي، افسوس دې وکړي، او پر دې خبرې دې پښیمانتیا وکړي چې زه خو هم داسې یو فرد یم، ځوان یم لکه پلانکی، د هغه دا لګېږي، ما ته څه راپېښه ده. ځکه نو په نور نړۍ کې چې موږ مدارس لیدلي دي په نورو ځایو کې، هلته به انسانان په دغه حس باندې پوسي وه، دا احساس به د ځان سره درلودلی و چې رب العالمین که زما سره محبت شروع کوي یا شروع کړی دی، نو زما پیسې باید په داسې ځای کې مصرف سي چې د بنیاد ایښودلو د معصیت یا د ګناه د بنیاد د ایښودلو اولنی اقدام چې کړی دی هغه شیطان کړی دی. بله خبره به دا وکړو زما ورونو چې ابلیس لکه پرون چې مو درته ویلي وه، آیا دا د فرشتو څخه شمارل کیږي، د ملایکو څخه شمارل کیږي او که یا؟ وسجدو الا ابلیس، دغه شیطان د ملایکو د جنس یا د ملایکو د جملې و د ټولۍ څخه شمارل کېدلی سي او که یا؟ دوی خبرې زه کول غواړم فقط د مفسرینو په حواله، تفسیر بغوی، د تفسیر روح المعانی، د تفسیر ابن کثیر په حواله باندې، همداسې نورو تفاسیرو په حواله باندې دوی خبرې. ښه خبره دا معلومیږي چې شیطان د ملایکو د ټولۍ څخه شمار نسی. ولی؟ اول دلیل لنډ او په لنډو ټکو کې دا خبره درته کوم. اول دلیل دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العزت دا فرمایي لا یعصون الله ما امرهم، د کم کار چې رب العالمین ملائکو ته امر وکي، ملائکه هغه کار حتما کوي، د الله نافرمانی نه کوي. نو کچيري یقیني ابلیس د ملائکو د جملې او د ټولۍ څخه وای، نو ملائکه هغه مخلوق دی چې په هیڅ صورت کې د الله نافرمانی نه کوي. شیطان او ابلیس بیا ولې د الله نافرمانی وکړه؟ یو دلیل دا دی. بل دلیل دا دی د قرآن کریم د مختلفو آیاتو څخه دا ثابتېږي چې شیطان اولادونه لري، ذریت لري او ښځه لري، په دې کې مذکر او مؤنث ته، نارینه او ښځینه ته، د دوی څخه اولادونه زیږي او لویان کیږي او خپلې وظیفې ورسپارل کیږي. او مشرکینو همیشه دا عقیده درلودله چې ملائکې ټولې ښځې دي، نارینه نسته پکښې کې.
قرآن د دغې عقیدې رد کوي چې یا ملایکو په باره کې دا عقیده ساتل چې دوی ښځې دي، دا عقیده غلطه ده. نو معلومه دا سوله چې ملایکو څخه اولادونه نه پیدا کیږي، د شیطان څخه اولادونه پیدا کیږي. که چیرې شیطان یقیني د ملایکو د جنس څخه وای، د ملایکو د ټولۍ څخه وای، د ملایکو د جماعت څخه وای، د ملایکو خو اولادونه نه پیدا کیږي. اولادونه د هغه چا پیدا کیږي چې هغه د ښځې یو صفت پکښې کې وي. نو د ابلیس څخه بیا اولادونه پیدا کیږي. شیطان یا ابلیس ته ملایکو د ټولۍ څخه نشي کېدلی. نور دلایل هم مفسرینو ویلي دي. او د ابلیس ترجمه یا معنا چې مفسرین کوي، ابلیس دا د ابلاس څخه دی. ابلاس په معنا د ایاس دی، نا امیدي. شیطان هم د الله رب العزت د دربار څخه دغسې نا امیده سو چې رب العالمین د امر څخه یې نافرماني وکړله، انکار یې وکړي، تکبر یې وکړي. ابا واستکبره وکان من الکافرین. الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق